دا یو ورور سوال کړی دی، وایي کله سړی دی حرم ته لاړ شي او طواف کوي، نفلي طواف یا د احرام په حالات کې، خصوصا د احرام هغه کې، نو دا خپې ډډ کوي. که سړی پیزار په خپو کوي نو دې کې بس حرج یو که نه. یو خبره دا یاده کوي، زمونږ ذهن کې بعض داسې خبرې پرتې دي چې هغه هېڅ تعلق د شریعت سره نه لري. لکه یوه ده چې حرم کې دننه بالکل پیزارو سره نشي ګرځېدی. زه دا منم دا ادب دی، د دروازې ته ورسېدې پیزار دې وایي تېرې کې ادب دی، دا ټول نه اوچته خبره. یو سړی د پښتو یې دړلی، سپین ږیری دی، زنانه ده، ماشوم دی، یا دغه شان ده او پیزار یې پاک صفا دي، هېڅ ګناه نشته، هېڅ پکې خو شرط دا دی چې پیزار صحیح صفا وي. خو زموږ ذهن کې دا ځکه تاسو خیال کړی مونږ چې کله څوک داسې وینو پیزار یې په پښو ډېر تعجب په نظر ورته وګورو، مړه عرب لر کوه بله ورځ مې یو ولیدو ختومه ګیری وه حرم کې پیزار په پښو کړی. مسله هغه کې نه وه، مسله بند کې وه، مونږ د مسلې نه نه خبر. یعنې ډېر وروڼه مانه تپوس کوي زموږ په دې پوندو باندې ډړلی شي، مونږ طواف کوو صفا مروه کې سړی خصوص ما ته پخپله داسې کله داسې محسوسه کړم که نه چې په دې پونده باندې ډړلی شي، سړی ستړی شوی سړي سفر هم کړی، نو بیا کله ناکله پیزار په پښو کړه. په دې لپاره شرط دی کوم سړی چې په حالات د احرام کې دی منع کړی شوی دی د ګیټو د پټولو نه، منع کړی شوی څه نه د ګیټو د پټولو. صحیح بخاري کې حدیث رسول الله وسلم دا ویلي یو کس ته راغی، یا رسول الله چې موږ احرام کې یو څه به کوو څه به نه کوو. رسول الله وسلم ورته وایي کمیس به نه اغوندې، پرتوګ به نه استعمالوې، پټکې به نه استعمالوې. وایي که د چا پیزار نه وي نو هغه دي موزې په خپو کې، پیزار یې نشته موزې، وليقطع اسفل من الكعبین، او کوم موزې په خپو کوي نو د ګیټو نه لاندې دې پرېږدي. د دې حدیث دا مسله راووته چې ګیټۍ نشي پټولی، ګیټۍ احرام په حالات کې دا ته نشي پټولی. که سړی پیزار استعمال کوي د ګیټو نه لاندې دې کې څه حرج نشته. یو اشکال بعضو ته راځي هغه دا چې د پیزار کې دننه بخۍ، ځکه زه تاسو هم بعض خبرې زموږ ذهن کې پرتې، یو زموږ ذهن کې دا ده چې لازم به پرشتکي پیزار په خپو کوي چې کله حرم ته لاړ شي، او ځکه دا ټقا جوړوي چې کوم طرف ته ګوري. نو هغه مسله دا ذهن کې پرته ده چې دې کې بخۍ ده دا نور شي، او رسول صلی الله علیه وسلم خو دې نه منع کړې. ګوره رسول صلی الله علیه وسلم د بخۍ نه منع نه ده کړې، رسول صلی الله علیه وسلم منع کړې د هغه کپړې نه چې هغه د یو اندام دپاره جوړوي، اندام دپاره جوړوي، لکه پرتوګ. پرتوګ مسله د بخۍ نه ده، مسله د څه ده، هغه دې خپله جوړ دی. کمیس هغه ګنډلی شوی دی د دې لاسونو دپاره، سینې دپاره، د بل بدن دپاره. که مسله چې د بخۍ شي، ګوره اوس یو سړی د احرام اچولی دی، د لاندې لنګ کې جیب کړی دی، نو جیب ته بخۍ کوي که نه کوي؟ نو دا احرام صحیح دی او بخۍ پکې ده. دا ګړۍ چې موږ په لاس کوو دې کې چې د سرمنې پټه راشي بهې کې بخۍ که نه وي، نو دا خو بیا دم بخۍ شو. مسله هغه د بخۍ نه ده، مسله د هغه بخۍ ده چې په یو کپړه باندې شوې ده او کپړه خاص اندام له جوړه شوې ده. د نارینهو مسله بیانوي. پوه دې شوې که اوس هم که دا مسله دې یاد کړه صحیح کړه، تا ته ډېرې خبرې حل شي. بعض راشي دا تپوس کوي نن سبا هغه احرام کې هغه لنګونه راوتي د هغه لاندې چې ګنډلی شوي ربړ پکې چې دا څنګه دي. نو هغو ته هم دا اشکال لري چې په دې خو بخۍ والی شوي، هغې باندې که بخۍ والی شوی هم ده هغه بیا هم لنګ دی، نوم بدل شوی نه دی، نو دغه بخۍ څه نقصان نه کوي. نو که چېرته چاته ضرورت وي خپې ستړي کېږي او د پیزار په خپو کې شرط څه دی ګیټو نه به لاندې نشته ورسره داسې یا به داسې ووایو یو کس دی هغه ته ضرورت دی چې دا ګیټۍ پکې پټېږي، وایي چې بیمار دی، یو کس بیمار دی، ډاکټر ورته ویلي ته به داسې پیزار په خپو کوي چې دا ګیټۍ پکې پټي. دا مسله کې درته مسله بیانوم فایدې لپاره. دی به څه کوي، دی به دغه استعمال کړي، ګیټۍ به پټې کړي او بیا به فدیه ورکړي. فدیه شپږو مسکینانو ته خوراک یا 3 ورځې روژه، 3 ورځې روژې یا ګډه راول او د حرم په غریبانو تقسیمول چې کم یې ورته اسانه. نو که صحیح کښېنه خبرې درس اورېدو ته. نو مسله دا شوه که ضرورت وي ګیټو پټولو ته او تا ګیټۍ پټې کړې نو پټې کړه او فدیه ورکړه، او چې ضرورت نه وي نو ګیټۍ به نه پټې. نو خلاصه د مسلې ګیټو نه لاندې هر قسمه پیزار چې هغه ته استعمالولی شي د احرام په حالاتو کې د کس حرج هغه نشته. والله اعلم.